شفیق مرید هغه چا چې د خیاطۍ څخه شروع کړله او د افغانستان او پاکستان په منځ کې د شهرت یو لوی شخصیت وګرځېده. نن غواړم د شفیق مرید ژوند ته لنډه کتنه وکړم او د شفیق مرید هغه رازونه تاسو ته ووایم چې څنګه مشهور شو او څنګه مخ ته لاړه او څنګه د استاد منګل او اغلې نغمې زوم شو. نو که دا ویډیو غواړئ مکمل وګورئ حتما له پښتو یوټیوب سره اوسئ. مخکې د ویډیو نه کافي ده دا یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او په یو لایک سره زموږ څخه ډیر سپورټ وکړئ. شفیق مرید چې اصل کې د افغانستان د لغمان ولایت څخه دی خو په کابل کې پیدا شوی دی. د له کوچنیتوب څخه له موسیقي او یا سندرو سره مینه درلودله. همداسې چې رو رالوی شو په انصاري لیسې کې خپل زده کړې شروع کړې او په همدې لیسې کې به ځینې ترانې ویلې او ځینې سندرې به یې له خپلو همصنفیانو سره ویلې چې ډېر زیات مینوال یې درلودل. او بعد هغې نه شفیق مرید یوه ډېره ښایسته شپېلۍ غږوله او پر دې باندې مشهور او بعد هغې نه په 14 کلنۍ کې هارمونیه زده کړه. شفیق مرید تل ویلي چې ما د هندوستان او پاکستان موسیقي ډیره خوښیږي او له دې څخه مې الګو اخیستې او همداسې رو مخ ته تله او له ځان سره به هندي او پاکستاني مشهورې سندرې زمزمه کولې. بعد هغې نه د بې وفا په نامه یوه سندره جوړه کړه چې ډیره مشهوره شوه. په 6 میاشتو کې په سراسر په افغانستان او پاکستان کې دومره مشهور شو چې ساری نه درلوده. او بعد هغې نه ډېر زیاتې سندرې وویلې او ډېر زیات البومونه یې جوړ کړل چې تر ټولو لوی البوم یې په ننګرهار ولایت کې و چې د افغانستان پاکستان ډېر زیات مینوال ورته راغلي وو او تر ټولو لوی البوم یې و چې 17,000 نفر د شفیق مرید البوم ته راجمع شوي وو. او بعد هغې نه د دومره ډېر مشهور شو چې یو البوم یې د افغانستان مرید په نامه و چې ډېر د تشویق شو. حتی حامد کرزي هم دته یو میډال ورکړ چې هغه وخت کې حامد کرزی خپله ولسمشر د افغانستان و. بعد هغې نه ډېرې زیاتې سندرې نوره هم وویلې. بعد هغې نه په 2015 کال کې د نغمې او منګل له لور سره واده وکړ او سومره هم یوه لور او زوی دی. شفیق مرید اوس د یو بهترینو د افغانستان او پاکستان دی چې ډېر شهرت لري او له خیاطي څخه یې شروع کړې وه چې رو مخ ته راغی د افغانستان د خلکو په زړونو کې ډېر زیات ځای ځان ته پیدا کړ. شفیق مرید ګر چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی خو اوس له استاد منګل سره په امریکې کې او ټوله کورنۍ هم مغل په امریکې کې اوسیږي. شفیق مرید ته د نورو کامیابۍ په هیله یم، د پښتو ژبې تکړه سندرغاړي ته د نورو کامیابۍ په هیله یم. دا ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو حتما لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره د پښتو یوټیوب سره اوسئ.